بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، د لغمان په د ګمبيري ساحه کې دلته موږ دغه یو چمن دی، تقریبا یو جریب چمن به څه کم یو جریب چمن دی. دې ته دا د پاپ اپ سپرینکلر سیستم ولګولو، یا د باراني اوبو خور سیستم هم ورته لګولی. نو په دغه چمن کې ټولې 14 سپرینکلر یې ولګېدې. 14 سپرینکلر دي او د هانټر کمپنۍ چې امریکایي کمپنۍ ده، د پی جی پی اولټرا په نوم باندې دغه دي سپرینکلر دي، دا پکې ولګېدلې او چمن باندې تقریبا داسې یو نیم ساعت به کېږي چې اوبه خوشې کړي دي. نو ډېر ښایسته اوبه کوي، دلته تاسو هم کتلی شئ. نو د سمرسیبل اوبه دلته د پمپ اوبه په دې اندازه وي چې په یو ځل باندې 6 یا 7 فوارې جګوي. نو دغه ټول چمن چې دی دا موږ په 2 زونونو باندې ویشلو. نو 6 فوارې یو ور جګېږي، 7 فوارې بیا ځان ته جګېږي. او دا دغه سپرینکلر دي د پی جی پی اولټرا په نوم باندې. او تاسو ګورئ چې دا اوس د تاوېدو په حالت کې دي او چمن ته اوبه ورکوي. نو خواته به لږ مخکې دا ځایونه ډېر لامده دي، زه پکې ورشم هغه هم تاسو ته وښیم. خو چې دا بیا چمن راشین شي انشاءالله چې ډېر ښایسته شینوالی کوي، په دې چې ټولو ساحو د چمن ته په یو اندازه اوبه رسېږي. دلته به دغه سپرینکلر هم تاسو ته وښیم چې دا تاویږي. دا که چېرې تاسو وګورئ همدا اوس د حرکت په حالت کې دی، نو تاویږي او اوبه زما په طرف را روانې دي او په دغه اندازه داسې پرخه کوي. نو سیستم خو په کامیابۍ سره نصب شو او انشاءالله چې دا چمن به یو ښه ښایسته چمن دې نه جوړېږي. ښه، بله خبره دا چې دا هماغه ساحه ده، دلته موږ یو 15 جریبه باغ ته هم د یو کوی نه د ډریپ سیستم نصب کړی دی. نو که چا هغه ویډیو نه وي کتلي هغه هم لیدلی شئ چې 15 جریبه د ستروسو باغ د یو کوی نه په ډریپ سیستم باندې اوبه کېږي. او بل د دې پاپ اپ سپرینکلرو زموږ نورې ویډیوګانې هم شته، هغه هم تاسو کولی شئ زموږ په هغه یوټیوب چینل کې وګورئ. د کابل کرکټ میدان ته همدغه سیستم موږ نصب کړی دی. هغه خپل د کور مخې ته یو وړوکی چمن دی، ځکه هغې کې بیا نورې سپرینکلرې لګېدلي دي، دا روټري نه دي، تاویږي نه. نو کولی شئ چې هغه ټولې زموږ په یوټیوب چینل کې داسې وګورئ. او دغه فوارې تقریبا دا 10 سانتي دغه لري، پاپ اپ لري، یعنې دا په ځمکه کې ننوځي او چې کله بیا اوبه پرې راخوش شي چې بېرته راجګېږي نو 10 سانتي د ځمکې نه دا راجګېږي. په دوی کې داسې پاپ اپ هم شته چې هغه 15 سانتي راجګېږي، د هغې نه اوږدې هم شته، تر 20 سانتي پورې هم ځینې پاپ اپ موږ لرو چې هغه د ځمکې نه راجګېږي. نو هغه بیا په هر یو په خپل ځای کې خپل استعمال لري. نو چمن یې اوس هم تقریبا یو 45 دقیقې به کېږي چې دې ته د اوبه را روانې دي او اوس یې ماشاءالله ډېر ښایسته اوبه کړی دی. بند کوو، ګوره سیستم چې بند شي دا فوارې په ځمکه کې ننوځي، بس بیا نه ګرځېدو ته مزاحمت کوي، نه ریبلو ته د چمن مزاحمت کوي، او چې کله چالان شي نو دغسې بېرته د ځمکې نه راوځي. نو هلته وحید ورته ناست دی، هغه ته زه اشاره کوم چې دا چالانۍ او ګل کوي، ته راخوشې کوئ اوبه. نو په دغه سیستم باندې دغه ټولې فوارې چمن ته اوبه ورکوي.